ځل بیا راغلی یم د زابل ولایت. زما او د نجیب زعفراني چای پر خانزاد پخې و. زابل ولایت کلا ښار د صرافانو کوڅې په نامه مشهور. خانزاد صاحب خدای دې راوړ. خدای مې دې په ښه دروازه جوړ په خیر. څونه ښایسته ترموز دې پیدا کړی دی. ښایسته تکشین موسم دی. یا زابل ولایت مشهوره تبسخر دی. څنګه یې؟ السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. نو لکه څنګه چې تاسو وینئ نجیب خان دی. نجیب خانه ښه؟ سلامونه په خیر یې؟ د بیا ما وخت په خیر و؟ الحمدلله، تاسو په خیر راورسېداست؟ بیخي خیر دی نصیب څه. نو یو ځل بیا راغلی یم د زابل ولایت په کلات ښار کې یم. نو د یو ملګري کوزده مې و ډېر راته ټینګ سو، ویتمن به راځې. نو زه هم ماشاءالله د ګوتو په شمار ملګري لرم، تر تاسو دې بې نه یي. نو هغه هم ماشاءالله ښه خوندور صمیمي. نو چې راته ووایي بیا خبره نه سم ردولی. نو اوس هم زه یم، نجیب دی او روان یو. خانزاد څاښونه تاسو لیدلی دی، هغه راپورته کومه. نو د کوزدې دا مراسم در باندې وینم د خیر سره. شپه به مدلي. نو کوزده به تاسو را سره ووینئ چې په افغانستان کې څنګه کلتور رواج دی د کوزدې. هغه به انشاءالله در باندې ووینم. او د مازګري ټیم دی، یو میله به مو وکړو نجیبه. څنګه چای مای به سره وخورو. صرف دا ولاګ را سره تعقیب کړئ. اوس زه چې بیا کلات ته کله ناکله راسم، نو دا مخامخ لمرم دی. نو پر خانزاد صاحب باندې زعفراني چای مازګر، هغه د کلات مشهور د میلې ځای چې دی سارانه چې ورته وایي، هغه نو د خانزاد صاحب زما او د نجیب زعفراني چای پر خانزاد پخې و. نو اوس هم روانې خانزاد راپورته کوو او زعفراني چای خورو. دا ماشوم څنګه داسې حالت را روان. نو په تاسو یې هم وینو انشاءالله تعالی. د زابل ولایت کلا ښار د صرافانو کوڅې په نامه مشهوره دا کوڅه ده. موږ خانزاد صاحب ته ولاړ یو، هغه وایي زه یو شی درته راخلم. څه خانزاد صاحب خدای دې راوړ. خدای مې دې په ښه دروازه جوړ په خیر. په خیر یې؟ صحت ښه ده؟ په خیر ما په خیر وینې؟ شکر. د زعفران تال د زعفرانو کیسه و دا د زعفرانو کیسې خلاص شوي وو؟ ولا نه و، زعفران و او ښه اوسته رالې. زما نه په یادېدو نو اوس مې زه ور واچوم. چای ته یې ور اچوې؟ والله خیر. زه ور واچوه. په څو دې رانیول؟ اتیا افغانۍ څو ګرامه دي؟ والله ته نه، هغه مې وروسته وګورم. ماشاءالله څه یو درې څلور دانې ور واچوه. یا دونه لږ نه غواړي. څونه ښایسته ترموز دې پیدا کړی دی. هغه څونه څو بس دې بس دې داسې نه وي. دا ګرم هم دي خانزاد صاحب، ګرمي هم ده. نو ځو سره نیت اوه. زه له خیره سره کمره ستا په خدمت کې ده، که کومه وینا لرې ورې درته کوم ته درځه. ځه صحیح دی. تا ته ډېرې خبرې لرم. ماشاءالله موږ راورسېدو. مازګري ټیم دی، وینې لمر لوېږي. دا د کلات بالا حصار دی. دې خواته ښایسته تکشین موسم دی. یا ښایسته وضع. او دا چې دی زابل ولایت مشهوره دغه دی تبسخر دی. او دغه یاران ناست دي چای خوري، زعفراني چای. واه 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 خانزاد صاحب عشقونه دي عشقونه. څنګه یې؟ ګوره زه هره پلا درته راځم پوښتنه به در کوم. بیا چې ونه وایاست دې ته ما ویل زما د ګوتو په شمال ملګري دي، خو هغه مخلص دي. او دا د خانزاد صاحب ډېر وبخښه چای خو وینې یا شان دې م راخیستې دي. اوه ترموز د ایلانډ درته ایښی د نه وړو. نجیبه ته څنګه یې؟ ډېر ښایسته ترموز ده بیخي. دا ده ماشاءالله. نو موږ به دا زعفراني چای وخورو. نو ماشاءالله یو ډېر ښایسته مزه نه ده خانزاد صاحب. ډېر لږ سواد ورموی کړی وي. او موږ پر هغه هغه مخ موږ ته یې ډېر لیدلی. ډېر لیدلی دا هغه شنه ډېر ښایسته ماشاءالله. دلته ډېر ښایسته انځر یې کرلي دي، انګور یې ایښي دي، انځر یې ایښي دي. لاندې ښایسته د خټو کورونه دي. ولایت مشهوره د غونډۍ د تبسخر چې ورته وایي، کېدای شي تی بې هم ځینې خلک پېژني. نو موږ به د خپل مازګري خوند واخلو. دا زعفراني چای وه. زعفران په ډېر رواج و. ډېره مننه خانزاد صاحب، تکلیف مه